السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړې. ګرانو کتونکو نیو بلاګ کې درته ویلکم کوم. حماد خان ستاسو ورور دا ټایم روان دی لنډې کوتل ته. زمونږ خوږ وروڼه حسن او مدو چې کوم یو دی لنډې کوتل کې پروګرام جوړ کړی دی. نو د خیره سره زه خپل سفر سټارټ کوم. سفر مې خو د حیات آباد نه سټارټ کړی و، نو هغه ځای نه به دا ولاګ زه سټارټ کوم. انټرو مې دې ځای نه وکړه، خو ډېر زبردست سپاټ دی. د ټورسټ دپاره سپیشل دا ساین بورډ لګولی دی چې دا ځینې دي، دلته تاسو ویزټ وکئ، وګورئ چې کله هم ملګري راځئ نو دا ځینې ضرور وګورئ چې کوم دلته مینشن کړي دي دې بورډ باندې. او د خیره سره به زه خپل سفر سټارټ کوم. بایک مې ولاړ دی او ځان کور کوم. او بایک باندې چې کله هم سفر کوئ نو سیفټي ضرور ده، ښه که نه ګورئ داسې ډاریکي چېرته هم مه ځئ. بایک سیفټي لازم ساتئ، ولې چې بایک ډېر چلول هم احتیاط غواړي او هغې باندې سیفټي کول هم ډېر زیات ضرور ده. نو د خیره سره به ځو، ټول ملګري ولاګ ګورئ او خوند مزې ته یخلئ. ښه چینل ځان سره سبسکرایب کوئ. ټولو نه اول چې سفر سټارټ کوئ نو اول خو پټرول پمپ ته ځئ. نو دا پټرول پمپ ته راغلم، پټرول اچوم، نو بیا د خیر سره تاسو سره زه خبرې اترې کوم انشاءالله. پټرول پمپ ته راغلم، تیل اچوم، بیا ځو د خیره. دا هوا به چک کو دلته کې، نو هوا ضرور ده چې بایک کې هوا چک کو بیا به ځو. کارخانو کې اکثر رش وي، ولې چې دلته ټریفک ډیر زیات وي او د هر قسم مخلوق دلته راځي او ځان له شاپینګ کوي، ولې چې دلته A to Z هر څه ملاویږي، هر یو شیز ملاویږي. د دنیا په مخ چې څه هم وي هغه کارخانو مارکیټ کې وي. سیر ته شډبوګي والا نو سته څه کړی لکه دارې زه دنه ووتم. ښه دا ټایم مونږ بس خیبر علاقې ته را انټر شو. دلته چې کوم پولیس کپړې دي نو هغه هم چینج شي، ډسټرک پولیس خیبر شي. دا ټایم تاسو کتی شئ او رش ډېر زیات دی دواړو طرف ته، په آرام روان یو. نو څومره هم زما کتونکي دي، تاسو رمضان ولاګ هم کتلی و، عید ولاګ هم تاسو وکته، پرون مې هغه بل ولاګ اپلوډ کړی و، ملګري راغلي و. د نن ولاګ لنډې کوتل ته دی. ستاسو دپاره زه کوشش کوم چې ولاګ جوړ کړم، ولې چې ټول ملګري په تمه ناست دي چې حماد خان به چېرته چکر له ځي او کوم ځای کې به ولاګ جوړوي. نو ټولو نه نږدې چې کوم مونږ ته چکر ځای پروزي نو هغه لنډې کوتل پروزي. نو بس لنډې کوتل ته نن ځم او بیا به انشاءالله تعالی پلین هم جوړو. چېرته لرې به چکر خامخا خو څه مصروفیاتو د وجې چکر نه برابرېږي لرې، او بارانونه هم دي ډېر زیات، نو حالات هم ټیک نه دي. تاسو هم سفر نه لږ پرهیز وکئ څه وخته پورې، چې کله حالات ټیک شي نو بیا به چکر یې ووهئ انشاءالله. نو دا لاره کولو شو، بس سفر مې سټارټ کړو. دا ټایم چې زه کوم ځای کې یم که نه، نو دې ځای نه تورخم 34 کیلومیټر دی، جلال آباد 113 کیلومیټر دی او کابل 224 کیلومیټر دی. ښه انشاءالله جلال آباد، کابل، تورخم خو مونږ ډېر کتلی دی، خو جلال آباد او کابل پاتې دی، نو دا به هم ګورو. ښه چکر به لګوم او انشاءالله په دې بایک باندې به ځم تورخم ته، افغانستان ته. نو ډېر لکه مزه به کوي ډېره زیاته، ولې چې د بایک سفر وي او ته ټریول ولاګر یې نو بیا بایک باندې ډېره مزه کوي ډېره زیاته. الله دې خیر وکړي. ګورې هر طرف نه ګاډي را روان دي. یو دا ده چې بس اختر ورځې تېرې شوې نو رشونه هم لږ زیات شو، خلک کارونو پسې راوتي دي او هلې ځلې شروع دي. دا ټایم زه ورسېدم باب خیبر له، چې څومره هم چکري خلک راځي او باب خیبر سره خامخا ودرېږي او دلته سټی کوي. ښه سپاټ دی، زبردست سپاټ دی، یو تاریخي ځای دی. ملګرو رینګ وکړو چې حماد بھائی تکړه شه ستا ویټ کوو، بیا به مونږ وي غره پله ځو نو بیا به ته غلط شي. نو صحیح ده قربان دارې در روان یم مکمل 60 سپیډ کې یم او دارې 100 سپیډ ته در روان یم انشاءالله. ښه ګوره ورته اوس چې بارانونه شوي دي نو اوبه هم ډېرې زیاتې دي، اوبه صفا اوبه ډېرې زیاتې دي، هر طرف ته اوبه دي، اوبه. دا بل ریلوې ټریک راونه مخامخ چې کوم تاسو ګورئ دا بل ریلوې ټریک دی. دې باندې به مړه خسته ریل ګاډي بتله، یو مزه به وه. اوس هغه شي نه خراب تراب شول. الله دې انګریزان آباد لري، ولا چې دومره کارونه یې کړي دي که نه، خو بس پته نشته چې زمونږ خلک یې ولې نه کوي. لکه دا اوس وګوره لکه ټرین دی نو اوس په هم تلو که نه، چې پخوا تللی شو، اوس دې دومره لیټسټ ټکنالوژۍ کې ولې نه ځي. اړه نو ربه تا نظر شمه نو په څه بلاګانو اورېدلي یو.
زه چې کله م لنډي کوتل ته راغلی یم نو زه دلته نه یم ودرېدلی بس لکه دا سپوټ نه دی دې له زه نه ورختلی یم او نه ورغلی یم بس پته نه وټې یار او دغه مخامخ شګې پورټ دی کله تاسو رور حمادخان رو رسېدو حمزه آباد چوک ته دا سیټي سیټ ته مطلب زه به ځم بازار سیټ ته اول دی بایپاس دی او سیده کینټ ایریا ده سیده بیا کینټ دی او لنډي کوتل دی نه مخامخ نو زه به سیده ځم په لنډي کوتل څومره خلک دي تاسو موږ راته ویلکم وکړئ او ما ته خو هسې لنډي کوتل ویلکم وکړئ مخامخ یې راته لیکلي دي ویلکم لنډي کوتل ته ګوره خو دا اوس را پاسېدو ګوره ښه یې جوړ یې صحت هم ښه دی ستړي مه شئ جزاک الله ښه یې برابر بالکل په خیر خیریت ته څنګه یې ښه یې برابر یې څه بس کې امرو رسېدم مدثر بھائی امرو رسېدو او اوس دلته کې بس زره لږ کولډ ډرنکس کوله خواږه ورسره خورو مدثره کوم پله وځو صحیح ده انشاءالله بس ما خو نه دی کتلی زه اوس تعریفونه نشم کولی په چې کله هلته ورسم بیا به ورسره تعریف هم شریک کړم او زه هم در سره شریک کړم انشاءالله کوتل بازار ته مونږ ورسېدو هغې نه بعد راغلو مدودي حجرې ته دلته کې ماشاءالله تاسو وکتله او اوس چې کوم یو دی روانګي کوو داسې غره پلی ځو نو چې کوم نوم درته مد واخیستی و هغه نوم ما نه هېر شو خو اوس هغه ځای ته مونږ ځان رسو ټول ملګري ولاګ ګورئ صحیح ده بایک سټارټو انشاءالله دوسي خو نشته سل والي ټول هغه کوي ښه 10 بلنده پکې ده ټول یو والي راځه شرټ والی ماشاءالله دومره زبردسته ویو ده که نه مدو ښایي ورته کورونه څومره ښکلې ښکاري ماشاءالله منګه د کلو او د بانډولې ونی منګه د غرو د سردرولې ونی او دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان ارغړي دوی په سرو شونډو هر وخت بیخي دي دوی ته مباح دي ماشاءالله چې څومره هم مونږ مخکې سفر کوو هر ځای ښکلی راځي دلته به ډېر زبردست او ښکلی ابشار دی چې دا مو ګورئ لاندې ته څه ملګري ناست هغوی ډوډۍ هم خوري او لاندې کوزېږم شاړ درته ښایم ماشاءالله خلک راغلي دي تاسو کتې شئ او جون نم مزې اخلي او لنډي کوتل نم مزې اخلي ښه ورسېدو د خیره او لږ مخکې را روان شوي او دا د ټیم سامان کوځئ او ستا کینو درې ځان ته اچوم پورې ګپ شپ لګوم چې ګناهګار شي نو عمرې له درځي چې پردی حق وخوري کعبې له درځي دا ریاکار دي د کعبې له درځي خلق تباه کي نو توبې له درځي بیا لا د خوږ نبي روضې له درځي لکه نمرود په لړزان کربه دا خلق دلته په خپل ځان کربه دا خنزیران پردي کورونه وران کي دا خنزیران د خلقو زړونه وران کي دا خنزیران په سکرونه وران جګر اوی په خیر سلامونه خوش آمدید جزاک الله شکر دی الله پاک خلک چومېلي دي خوره چومېلي دي یو څو سکونه در کوم دی ګېډه نو بس هلته پرېږده نو هلته خو الله کې مدو ویل چې دا هلته هسپتال کې پروت دي که نه هم ورپسې به نه ځي بس اوس ورسره میلاو شه ورسره ډورې لالۍ خو ویډیو کې هغه مونږ نه شو راوستی که نه ولې چې یا ویډیو خرابېږي کاپي رایټ پرې راځي نو هغې د وجې ډېره مزه وکړه یار ډېره جزاک الله انشاءالله نه زیږې مې خوښ شو اصلا دومره زبردست دی ډېر زبردست یو اوبه مې زیاتې شوي دي ډېره مزه مدودي لګیا دي صفایانې کوي بادرنګ دي الوګان دي دڼیا ده او هلته الاله وشوی نه هغوی لګیا دي هغه بالکل ریډي کوي او دلته کې دي صفایي کوي ورته بوتل یې هر څه هندوانې دغه ګوره مونږ اوبو کې ایښي دلته کې دا چربي ده پوه شئ او بزکي باندې نه خورو لمر دی هلته سوري ته وړو
خیر صحت هم اختر مبارک شه تاسو مبارک شه تاسو مبارک شه څومره ورځې د اختر اختر څلورمه پنځمه ورځ شپږمه خطا شوې څلورمه شوه بیا پنځمه شوه السلام علیکم خیر بیا میلو شه لکه ته ما سره خیر سلام بس ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده چې انسان خوشحاله وي که نه بس اختر دی هر اختر دی واو وګورئ ماشاءالله ماشاءالله وګورئ ښه ونه کښېږده دغسې دا پیازو کړای ده ها صحیح دا ډیر ویډیوګانې موږ ورته خو دا پیاز دا ماشاءالله ماشاءالله سنا دی خواته شه چې لږ تو راتو کوم درته چې لږ ښه راشي بسم الله ګوره ګیر ته ښه وګوره پیازو کړایي د سپیشل تیاره شوې ده ښه ښه خپل هغه دا خو ډېر زبردست او ډېر مزېدار راغلی ښه صحت لپاره ډیر ښه پیاز وکړي کوک کم یو دی کوک کوک دا ټول کوکران یو کوکران حسنه ملګري ناستې کریم بورډ هم کوي زه به ته لږ یو بوس کمم خو ګوره دا ماحول هغه سر ته وبوبېږي دې سر ته وبوبېږي او میاس کې کریم بورډ دا خلک بیټو کې کوي حجرو کې ناستي خو دا ماحول تاسو دلته جوړ کړی رور جانه نو دا زموږ څومره هم کتون وي ګوره ویډیو هم لایک کوي او دا ملګري چې کوم یو دی راغلي دي جزاک الله خوشحاله اوسئ یو جهان مننه شا ټوله که شا به ووه پوډر دلته ټول کارین صاحبان ناست دي کاوس کې څه مو خوړه لږه وریته یې خوړه جزاک الله ماشاءالله ماشاءالله وی چې وریته وخورې ورپسې کاوه نه څکې نو بس بیا به ازمانه راځي ماشاءالله بس هلته مونږ ملګرو سره ګپې شپې ولګولې اوس دې خوا راغلو دلته دې کټینګ سټارټ کړی د غوښې او روش په تیارېږي وریته او پټې دانې به هم تیارېږي ټول ملګري به ګورئ ښه سپیشل ګورئ ښه چې کله تیار شي بیا به تاسو ته انشاءالله وایو خو چې لنډي کوتل ته راشئ او شینوارو سره وریته ونه خورئ وروره بس بیا د ولاګ مزه نه یې ګورئ ښه دې پله مونږ دلته راغلو اوس دلته نور ملګري ولاړ او دې علاقه وګورئ دې سر ته حسن ته ورسره لږې خوږې خبرې وکړه احمد خانه حماده نورو ملګرو هم هلته کوکینګ سټارټ کړی او هغه کې لږ ټایم و مونږ ویل چې داسې لږ واک به مو وکړو او بارانونه شوي نو فضا چې ډېره زیاته پرسکونه ده مونږ ویل دغه نه به هم لږ لطفاندوز شو او اوس هغه نالو شی د ریان راکېوتو دا چې کومه علاقه ده دغه ته کابلو مینه ویلی شي دا هم یو ښه پکنیک سپاټ دی د مخامخ چې کوم غرونه راته ښکاري دا روډ دی دا تورخم ته کوز شوی دی او هغه نه هغه طرف بیا لږه فاصله باندې باړ دی چې کوم پاکستان او افغانستان بونډري ډیورنټ لاین دی هغه نه هغه طرف چې څومره غرونه راځي دا ټول په افغانستان ایریا کې راځي او مخامخ یو لیکه غوندې ښکاري دا کابل ریور دی کابل سیند دی چې کوم داسې بیا شیلمان ایریا کې تیر شوی دی او مخکې تللی د ویلاګینګ او سوشل میډیا د فالوورز فایدې دا دي چې احمد خان دلته ناست دی دغه ویو یا انجوای کوله او هغه لاندې چې کوم ګروپ دی الله یې ښاد او آباد لري هغوی خپل کوکینګ تیار کړو او حماد خان ته چې دی دغه راولېږلو چې دا والا جانانه نو حماد خانه دا مونږ شینوارو تا سره مینه ده بالکل ډېره مینه ډېره دا وګوره ښه او سره شینوارو کاوه یو بل چک راولې
ګرانو مینوالو پټو دانو پروسس سٹارټ شو یعنی پور باندې پاخه شوه اوس تر چې کوم واز ده کوم فیلډ دي هغه تر تاویږي ډېر داسې بس غټې مزه کا مینه به څه لګه لګه خوره نه زبردست اوبه شریږي که نه ستکې سپینې اوبه او دا بارانونه ډېر شوي دي نو څه دوه درې میاشتو پورې به دا اوبه خسته وي نو ټول ملګري راځئ د دې په غاړو باندې کښېنئ او پروګرامونه کوئ پورې سکارې ورته سکارې ولګول بس پټې دانې پرېږدي اماده ماشاءالله اخرى داري اخرى بس كيسه خلاص حساب درشه ده شارت ما هذا دا غري یاران لګیا دي اندوانه خټکی دي وانګور دي اوه هاي 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 به موسم ها ماشاءالله ما زګری ټیم دې موږ خوراکو کو سغینه بعد لاندې را کوشش کوو موږ خواږه یاران دوستان دلته هم ولر دي ځان ته جالما د چولې او سټابری او خټکی او لندې برابر کړو ځان ته څنګه جنانه ته ټول خوري برابر یې پروګرام نور لاندې لړ شو خو الله خیر کو ټیپ ټاک ته کنه بالکل ریډي برابر دی او قربان نور څه خوشته راستنه وای ګوره بس الله خوشاله ساته تاسو د مینې سپورټ دی مونږ سره بلال شي چې روښه شپې ته مونږ سره ساري جزاک الله هر څه مونږ کو لنډي بودل چې کوم خلک ډیر خواږه خلک الله خیر عزتمن شي ثانک یو جزاک الله هر څه مخ ته پراتی خبر هر سم هر سم دلته مونږ تشریف وروړی دی که نه یو ځای خوراک وکړو بیا هم بل ځای کې وکړو بیا هم بل ځای کو دا څلورم ځل دی ښه لنډي کوتله څومره خلک دي ګورې بله اخري کاوله او دا یې څه روړي لکه منجلې روړي خواږې واه واه زار قربان ټوله ویډیو ټولو ملګرو کته ماشاءالله ماشاءالله او چې څومره هم دلته ما سره یاران ناست دي نو ډېره زیاته شکریه یاده کوم او ډېره مهرباني ښه خوشحاله اوسئ عزتمن شئ ډېره مزه یې وکړه ډېره زیاته لږه نه ډېره مزه یې وکړه زیږې هم ډېر ښکلی او ماشاءالله څومره کتونکي ګوري نو تاسو هم راشئ وزټ وکړئ دلته کې او ځان سره یاران دوستان راولئ انشاءالله بیا به هم راځو دلته کې چکرې به وهو انشاءالله او الله خوشحاله ساته که څوک څه وایي نو بس ویلي چې هلکه ویډیو آن ده حاجي صاحب ووایي که څه وایي راشئ تاسو هم ډېره مننه چې موږ له راغلی بس پروګرام ټیم هم راکړه